سل هغه ملي برنامې او بنسټیز فعالیتونه چې د ولسمشر محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د دولت په چوکاټ کې ترسره شوي او پیلي شوي دي. لومړی د الکترونیکي تذکرې جوړول او توزیع شروع کېدل. دوهم، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تصویب او توشیح. دریم، اطلاعاتو ته د لاسرسي خپلواک کمیسیون ایجاد. څلورم، د سلما بند د کارونو بشپړول او ګټې اخیستنې ته سپارل کېدل. پنځم، د کمال خان بند د کارونو بشپړول او ګټې اخیستنې ته سپارل کېدل. شپږم، د شورابک د برېښنا بند بشپړېدل چې ډیر ژر به افتتاح شي. اووم، د کجکي بند د دویم فاز رغول. اتم، د بخش آباد بند د رغونې کارونه پیلېدل. نهم، د پاشدان بند د رغونې کارونه پیلېدل. لسم، د مچلغو بند د رغونې کارونه پیلېدل. یولسم، د ټاپي پروژې پیلېدل. دولسم، د کاسا زر پروژې پیلېدل. دیارلسم، د سولې پروسه د افغانستان د خلکو د سیمې او نړیوالو هیوادونو ترمنځ په یو ګمان تبدیلیدل. څوارلسم، د ولسي تړون پروګرام پیلېدل. پنځلسم، د سترخوان ملي برنامه شروع کېدل. شپاړسم، د ملي امنیتي ځواکونو د شهیدانو وارثینو ته د کوپون شروع کېدل. ولسم، نهم، د هود د ملي امنیتي ځواکونو د ورځې په نوم نومول. اتلسم، د کمانډو ځواکونو قلو اردو جوړېدل. نولسم، د ښځو د عالي شورا او ځوانانو د عالي شورا په ګډون د 9 نورو عالي شوراګانو جوړېدل. شلم، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت جوړېدل. 21م، د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدل. 22م، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې جوړېدل. 23م، د عامه او ستراتیژیکو ارتباطاتو د ادارې جوړېدل. 24م، د زندانونو د چارو د تنظیم ملي ادارې جوړېدل. 25م، د درملو او روغتیايي محصولاتو د تنظیم ملي ادارې جوړېدل. 26م، د ملي تدارکاتو د ادارې جوړېدل. 28م، د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز ته خاصه پاملرنه کېدل. 28م، د اوبو مدیریت په یوه ملي برنامه بدلیدل. 29م، د چابهار بندر پرانیستل. 30م، د اقنی بندر پرانیستل. 31م، د ایران سره د هرات خواف د ریل پټلۍ غځول. 32م، د اقنی بندر د پټلۍ غځول. 33م، د سیمې له څو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانیستل کېدل. 34م، د افغاني صادراتو زیاتول. 35م، په بیلابیلو برخو کې د عوایدو لوړېدل. 36م، په کابینه کې د ځوانانو د نقش او ونډې زیاتېدل. 30م، په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتېدل. 38م، د هیواد د لومړۍ میرمنې لپاره د ځانګړي دفتر ایجادېدل. 39م، د جمهوري ریاست عالی مقام د مرستیالانو د صلاحیتونو او مسؤلینو واضح کېدل. 40م، تاریخي او باستاني عابداتو رغونې ته خاصه پاملرنه کول. 41م، د دارالامان ماڼۍ بیا رغول. 42م، د چهل ستون ماڼۍ بیا رغول. 43م، د جبل سراج د قصر بیا رغول. 44م، د پغمان د تاریخي قصرونو بیا رغول. 45م، د استالف ماڼۍ بیا رغول. 46م، د غازی امان الله خان د مقبرې بیا رغول. 47م، د پاچا خان عبدالغفار خان د مقبرې رغول. 48م، د شاه دوشمشیره مسجد بیا رغول. 49م، د عیدګاه جومات بیا رغول. 50م، هم د هرات د بزرګاه مسجد بیا رغول. 51م، په خوست او فراه کې د هوایي ډګرونو رغول. 52م، د لسګونو علمي، تاریخي او فرهنګي ملي کنفرانسونو جوړېدل. 53م، د کابینې په غونډو کې والیانو ته برخه ورکول. 54م، له ولایتونو سره د ویډیو کنفرانسونو له لارې د غونډو جوړول. 55م، ولایتونو ته د ولسمشر شاوخوا 80 کاري سفرونه کېدل. 56م، د پرانیستې دولتدارۍ په نړیوال مشارکت کې د افغانستان عضویت اخیستل. 55م، د هیواد د خپلواکۍ د 100مې کلیزې په ویاړ ملي جشن جوړېدل. 58م، په خصوصي سکتور کې د بیلابیلو اتحادیو جوړولو ته زمینه برابرېدل. 59م، د افغانستان صنایعو د اتاق جوړېدل.
شپږم هم د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ خونې جوړېدل. یو شپږم د لومړي ځل لپاره د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکنې انتخابي کېدل. دوه شپږم د سولې په اړه د دوو لویو مشورتي لویو جرګو جوړېدل. درې شپږم د لومړي ځل لپاره د آزادو انتخاباتو له لارې د لویې جرګې د غړو ټاکل کېدل. څلور شپږم د جمهوري ریاست د ارګ په ماڼۍ کې د بېلابېلو قصرونو بیا رغول. پنځه شپږم د لومړي ځل لپاره د ولایتونو لپاره د ټولنیزو چارو د معاونیتونو رامنځته کېدل او پکې د ښځو ګمارل. شپږ شپږم د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په چوکاټ کې د ښاروالۍ چارو معینیت رامنځته کېدل. اووه شپږم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د سوداګریزو چارو پراختیا. اته شپږم بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو پراختیا. نهه شپږم له پاکستان څخه د وارداتو محدود کېدل. او اویاوم ازبکي ژبې ته خاصه پاملرنه کېدل او د ازبکي ژبې په نوم د یوې ورځې نومول. یو اویاوم د ملي مصالحې عالي شورا جوړېدل. دوه اویاوم د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کووډ-19 ناروغانو د درملنې څو لوی روغتونونه جوړېدل. درې اویاوم په ننګرهار کې د زربستریز روغتون د رغونې د کارونو پیلېدل. څلور اویاوم د یو شمېر ولایتونو ارتقا له درېیمې درجې څخه دویمې ته او له دویمې څخه لومړۍ درجې ته. پنځه اویاوم د لغمان د شاهي کانال د رغونې کارونو پیلېدل چې اوس هم جریان لري. شپږ اویاوم د هرات د حلقوي سړک رغول او تکمیلېدل. اووه اویاوم د کندهار سپین بولدک د سړک بیا رغول. اته اویاوم د جبل سراج د سمنټو فابریکې بیا رغول او په فعالیت پیل کول. نهه اویاوم په کندوز کې د سپین شرکت د کارونو بیا پیلېدل. اتیاوم د افغانستان د ملي شرکت جوړېدل. یو اتیاوم نورستان د افغانستان د ملي پارک په نوم نومول. دوه اتیاوم بادغیس ولایت ته له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا راوستل. درې اتیاوم وردګو او غزني ولایتونو ته د وارداتي برېښنا رسیدل. څلور اتیاوم لوګر او پکتیا ته د وارداتي برېښنا رسیدل. پنځه اتیاوم هم نهم د حمل د کوچیانو د ملي ورځې په نوم نومول. شپږ اتیاوم د احمدشاه بابا په نوم د کندهار د هوایي ډګر نومول. اووه اتیاوم د کندهار له هوایي ډګر څخه د هوایي دهلیز له لارې هند ته د وچو میوو صادرېدل. اته اتیاوم چین ته د زعفرانو او جلغوزیو صادرېدل. نهه اتیاوم د حیرتان بندر له لارې د چین سره د ریل پټلۍ په مرسته د افغانستان سوداګریز اتصال. او نویوم د لومړي ځل لپاره د کانکور امتحان له لارې د 5 او 6 بستونو ګمارنې. یو نوی هم د ملي امنیتي ځواکونو د شهیدانو د وارثینو لپاره د استوګنیزو شهرکونو د جوړېدلو کارونه پیلېدل. دوه نویم د باختر هوایي شرکت بیا فعالېدل. درې نویم د خصوصي سکتور د لسګونو لوی فابریکو د فعالیت لپاره زمینه برابرېدل. څلور نوي هم د عدلي او قضایي نهادونو له لوري د یو شمېر لویو قضیو څېړل او تکمیلېدل. پنځه نوي هم د لوړ رتبه چارواکو د داراییو د ثبتولو د پروسې پیل کېدل. شپږ نویم هم د ملي هویت، فرهنګ، تاریخ او سولې په اړه د ولسمشر له لوري د سیمینارونو ورکول. اووه نویم هم په ټولو ولایتونو کې د جمهوریت نظام او ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ د عامو خلکو له لوري د لویو ولسي غونډو جوړېدل. اته نویم ننګرهار ولایت لپاره د 4009 ښوونکو د ګمارنې منظورېدل. نهه نویم د لومړي ځل لپاره د سرباز په نوم د ملي ټلویزیون او افغان فلم له لوري د جشنوارې جوړېدل. او سلم هم د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر لوړ رتبه او ټیټ رتبه منصوبینو ته د ښو کړنو په ویاړ د دولتي میډالونو ورکول. قدرمنو کتونکو، تاسو د ولسمشر د دغو کارونو په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.